ډېره پخه خبره ده. په یو هوکلي کلي کې یو هلک اوسېده چې نوم یې علي و. علي ډېر معصوم، کمزوري او شرمېدونکی ماشوم و. د هغه بدن نري و او اکثره به ناروغه کېده. همدې له امله د کلي نور ماشومان به هغه ځوروه، ملنډې به یې وهلې او کله کله به یې وهلو هم. د علي پلار حبیب یو غریب مزدور و. هغه شپه او ورځ کار کاوه، خو بیا هم د کور خرڅ په سختۍ سره پوره کېده. هغه له ډېرو خلکو نه پورونه اخیستي وو. هغه خلک به کله کله کور ته راتلل، پیسې به یې غوښتې او حبیب به یې سپکاوي او ګواښونه کول. یو ورځ علي له سکول نه په خپل زاړه بایسکل کور ته راتلو چې د کلي څو شرارت کوونکو ماشومانو هغه ودرلو. هغوی هغه وټکاوه، وواهه او بایسکل یې ورته مات کړ. علي پر ځمکه ولوېد او په ژړا شو. هغه خپل مات بایسکل له ځان سره کور ته راوړ. شپه کې یې خپلې مور ته وویل: مورې، هیڅوک زما ملګري نه دی، ټول ما وهي او راته خندا کوي. مور یې هغه په غېږ کې ونیوه او تسلي یې ورکړه، خو خپله هم ډېره خفه وه. نیمه شپه علي په انګړ کې د خپل مات بایسکل سره ناست و او ژړل یې. ناڅاپه په اسمان کې یو عجیبه رڼا ښکاره شوه. هغه رڼا ورو ورو د ځنګل لور ته روانه وه. علي د تجسس له امله د هغې رڼا پسې ځنګل ته لاړ. هلته یې ولیدل چې یو عجیب فضایي بیړۍ سپیس شپ ښکته کېده. له هغې 3 ایلینان راوته: مور، پلار او یو کوچنی بچی. هغوی له ځمکې نه د یوې ونې نمونه اخیسته. ناڅاپه د علي کمزوري اواز هغوی ته ورسېد. هغوی وردار شول او زر زر بیرته بیړۍ ته داخل شول. په بیړه کې یې خپل کوچنی بچی هلته هیر کړ. علي ورو ورو هغه ایلین ماشوم ته ورنګدی شو. هغه ویرېدلی و، خو علي ورته په نرمه وویل: مه ویرېږه، زه به تا ته هیڅ نه وایم. علي فکر وکړ چې دا کوچنی دی او په ځنګل کې به خطر سره مخ سي. هغه یې خپل کور ته راوړ او په خپل کوټه کې یې پټ کړ. اوس په چې هر ځای ته تلو، هغه ایلین ماشوم به یې په کڅوړه کې له ځان سره وړي. څو ورځې همداسې تېرې شوې. د علي او ایلین ترمنځ ملګرتیا پیدا شوه. یوه ورځ کله چې علي له سکول نه راګرځېده، هماغه ماشومانو بیا هغه وځوروه. هغوی هغه ووهه. ناڅاپه ایلین ماشوم خپل ځواک وکاروه او د علي دننه یې زړورتیا واچوله. علي لومړي ځل په جرأت سره د هغوی مقابله وکړه او هغوی یې وتښتول. علي ډېر حیران شو چې دا ځواک ورته له کومه شو. په کور کې بله ستونزه په تمه وه. د پور اخیستلو خلک راغلل او د علي پلار حبیب یې وواهه. په همدې وخت کې ایلین د خپل ځواک په وسیله پیسې پیدا کړې او علي ته یې ورکړې. علي هغه پیسې هغوی ته ورکړې او خپل پلار یې وژغوره. اوس علي خپلې کورنۍ ته د ایلین په اړه وویل. لومړی هغوی وردار شول، خو وروسته علي هغوی ته قناعت ورکړ چې دا خطرناک نه دی. وخت سره علي قوي او باوري شو. د هغه ژوند بدل شو. خو زر خلکو ته د ایلین په اړه خبر شو. ځینې څېړونکي خلک راغلل او ایلین یې ونیوه او خپل لابراتوار ته یې یووړ. علي هیڅ مایوسه نه شو. ایلین مخکې له مخکې ورته ویلي وو چې یو راز کودونه شته چې په وسیله یې د هغه کورنۍ رابللی سي. علي پته لابراتوار ته لاړ. له ساتونکو یې ځان پټ کړ او خپل ملګري ایلین یې آزاد کړ. دواړه بیرته کور ته راغلل. په کور کې علي په کمپیوټر کې هغه راز کوډ داخل کړ. په اسمان کې بیا راښکاره شوه او یو لوی فضایي بیړۍ راڅرګند شو. د ایلین کورنۍ بیرته راغله. کله چې هغوی علي ولید، لومړی لږ وډار شول، خو بیا پوه شول چې علي د هغوی د بچي مرسته کړې ده. کوچني ایلین او علي یو بل ته غاړه ورکړه او وژړل. دواړو ته جدا کېدل سخت و. بالاخره ایلین له خپلې کورنۍ سره بیرته لاړ. علي هغه هیڅ کله هیر نه کړ، خو اوس هغه کمزوري او ویرېدلی ماشوم نه و، بلکې یو قوي، ضرور او باوري هلک شوی و.
د بلې برخې لپاره مهرباني وکړئ. پارت 2 کمنټ کړئ.